سلامونه ملګرو، خدای مې راوله. و اته شپې پر نیټ باندې بندیز و د پنجابي ماما بدماشي د سکیورټي خدشاتو د سوشل میډیا د لارې دوی حالات کنټرولولو پر هغه باندې نه غږیږو. د سوشل میډیا د لارې میول دو چې د بلوڅو د پښتنو ترمنځ تاوتریخوالی روانو پر سوشل میډیا باندې و بلوڅ ورور ته خواست کوو. موږ بلوڅ ډېرې زړې رښتې سره لرو. که تاسو د باچا خان تاریخ وګورئ، بیا له نیب له ټیمه بیا اوسنۍ رښتې د بلوڅو د پښتنو و بلوڅ ورور ته خواست کوو چې تاسو د یو فرد وینا دومره سریسه مه اخلئ. دا د یو فرد خپل ذاتي نظر دی. پښتانه قام خپل قبایلي مشران لري، سیاسي مشران لري، علما کرام لري، ډېر پراخ وطن لري، په سوکزوی کې ډېر درانه مشران لري، سیاسي مشران لري، قبایلي مشران لري، په ترینانو کې لري، په کاکړو کې لري، په غلجیو کې لري، په سیدانو کې لري، په کاسیانو کې لري، ډېر تاریخي سپین ږیري لري، ډېر قبایلي مشران لري، ډېر سرکشه ځوانان لري. نو تاسو بلوڅ ماماګانو زموږ وروستۍ ورورولي ده، مینه ده. تاسو د یو فرد بیان دومره سریسه مه اخلئ. دا باید خبرې دي. تاسو په درد باندې اخته یاست، تاسو په حالات جنګ کې یاست. اوسنی حالات د دا دی نه، دوه ورونه یو سره کښېبنو، خبره به سره وکړي، یو جرګه به راوغواړي. بلوڅ هم ډېر پراخ وطن لري، قبایلي مشران لري، سیاسیان لري، خوش خلک لري. په پښتنو کې ډېر شملور خلک شته. د دوه ورونو بیې شي، په ناسته کېږي، په جرګه کېږي. موږ به پښتنو ته وایو چې د بلوڅ سره موږ یوه جګړه هم نه لرو. بلوڅ موږ ورور دی، بلوڅ په حالات جنګ کې دی، بلوڅ خوږ دی. بیا د بلوڅ سره موږ جدا کېدنګ نه غواړو. بلوڅ اوبه لري، بلوڅ کویله لري، بلوڅ سونه لري، بلوڅ ګیس لري. د بلوڅ په ملګرتیا باندې موږ ګټمن یو، تاوانیان نه یو. نو بلوڅ هر وخت موږ ته وایي چې پښتون ماما زما ورور دی. د پښتنو سره زموږ یوه بنده نشته. بار هغه خلک وایي چې په حالات جنګ کې دي. هغه خلک پرېږدئ چې د بلوڅ د خوا پر پښتانه حمله کوي. هغه خلک پرېږدئ په بلوڅانو کې هم چې ټول عمر یې د پنجابي استعمار په تالۍ کې تېر کړی. د پنجابي استعمار تالۍ څټ دی. دغه بلوڅانو خبره هم تاسو سریسه مه اخلئ. پښتنو بلوڅ زموږ ورور دی، بلوڅ زموږ وینه ده، بلوڅ زموږ تن دی. د بلوڅ سره موږ یوه جګړه هم نه لرو.